رئیس صاحب که خوښه دې وي نو جلسه به پیل کړو چې وخت هم کم پاتې دی او یوه لویه ستونزه چې ده هغه دغه د ډېبوګه په دې فارمونو کې چې دغه کړکې چرګې چې دي د هګیو نه پورته شوي دي اوس هېڅ په هګیو نه کښېني دې ته کومه لاره پیدا کړو ها خو اوبو دانه یې وګورئ که نه نه رئیس صاحب او دانه زیاد دارین خیلیشان پر است نو چې داسې ده خو دوی به په مرغانچو کې د ارامي احساس نه کوي یا به د فارم په کاریګرو به اعتماده شوي که نه پوښتنه یې وکئ که نه یاره رئیس صاحب فکر کوم چې د اصلي علت ته ډېر نږدې شوې ګلمیره ته څنګه داسې غلی ناست دی خو ته مې یو څه ووایه که نه څه علت دی صاحب په دې خبرو باندې خو زما بیخي ده سر نه خلاصیږي جناب رئیس صاحب ما فکر میکنم شاید دیگه باشه امی مرغای ما سر رئیس ما اعتماد نداره یکی دیگه مشکل دیگه ماست هیچ خطاق هم نداره صاحب مهربانه اوبه خو د پاسه نه خړې شوي دي ځکه خو د چرګانو په ټولو مشرانو باندې اعتماد د لاسه تللی دی او دغسې ګډوډي روانه ده صاحب امنیت ما فارم هیچ امنیت نداریم او روز به روز امی تخمه پار ما غلا میشه اوس پوه شوم اوس مې سر خلاص شو نو بیا داسې وکئ چې دا د فارمونو امنیت نه دی دا کلنګي چرګانو ته وسپارئ و رئیس صاحب سور سپی د دې ورور دی